ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا پیغام را لېږلی دی. ډاکټر صاحب غني تازه غږیز پیغام را لېږلی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې باید افغان ولس ته تاسو توجه وکړئ او د هغوی خبرونو ته غوږ کېږدوئ. افغان ولس چې څه غواړي همغه باید تاسو ترسره کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي طالبان هیڅکله هم داسې کار نشي کولی چې افغان ولس پرېږدي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني د بشري پانګې د ځانګړتیاو او ارزښت تر عنوان لاندې په خپل وروستي پوډکاسټ کې ویلي له اوسني ناڅرګند حالات څخه د افغانستان د ایستلو لپاره باید په راتلونکي نظام اساسي فکر وشي چې یو هوسا، باثباته او هدفمند او ولسواک افغانستان لپاره څه ډول یو مسؤل قانونمندان او په ولسوالیو کې استوار نظام جوړ شي. د ښاغلي غني په وینا دغسې لوی مسایل د ټولو ګډون غواړي، خو حتما نه ده چې د وطنوالو له شک او تورس سره مخ کسان دي هم په دغسې سلام او مشورو کې ښکېل شي. دا یو ملي بحث غواړي. د لازمي اجماع معنا دا نه ده چې 100% باید ټول پکې راشي. لازمي اجماع هغه ده چې هغه افراد چې وطن سره یې خیانت کړی او وطنوالو پرې قانع نه دي چې په راتلونکي کې د مثبت رول ولوبول شي، نو په هغوی باید د نفي خط وایستل شي. مګر اوسنی او راتلونکو نسلونو ته باید د ژوند او هوسایي زمینه برابر شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر.